د افغانستان د اسلامي امارت په بدنه کې د امر بالمعروف وزارت دا هغه وزارت ته چې اسلامي نظام ته تشخص وربخي، هویت وربخي او اختصاص وربخي. دا هغه وزارت ته چې په غیر اسلامي نظامونو کې دا عنوان نسته. غیر اسلامي نظامونه، غیر مسلم حکومتونه هغه له دې سعادت څخه، له دغه نعمت څخه د الله تعالی جل جلاله بې برخې دي. نو کله چې افغانستان اسلامي امارت، افغانستان عواصم ښارونه په شمول د پایتخت فتح کو، دا وزارت تاسیس کو، د دې بنیاد کېښو لکه د قرآن کریم په آیتو کې چې دې ته اشاره سوي چې اسلامي نظام به دغه اداره په خپله بدنه کې لري. نو دوی ډېر خواشینې سو، ډېر پریشانه سو د اسلام دښمنان چې دا خو هغه وزارت ته چې د اسلامي تمدن او د اسلامي اخلاقو، د اسلامي عقایدو، د اسلامي اعمالو، د انساني عفت، د انساني شجاعت، د انساني همت، د انسانانو د حقوقو، د نارینهو د حقوقو، د زنانو د حقوقو، د رعیت د حقوقو، حتی د حیواناتو د حقوقو تامینونکی او تضمینونکی وزارت ته. نو د دې وزارت په ضد تخریب او تبلیغ شروع کو. دوی په دې تمه ناستو او په دې امید ناستو چې کله به دا وزارت د امارت له تشکیلاتو څخه ختمیږي او لغوه کیږي به. الحمدلله یو بله رڼا راغله. د افغانستان د دې وزارت لپاره په ډېر اهتمام او غور دقت باندې قانون جوړ سو او توشیح سو. نو د دوی د حسد په اور باندې نور هم تیل توسو. دوی پوه سو چې دا وزارت اوس د افغانستان د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې یو بنیادی وزارت سو، یو اساسی وزارت سو. قانون پیدا کو. دا نور دا خوب او دا تصور چې بیا به امارت یي، امارتي کابینه به یي، امارتي تشکیلات به یي، امارتي ادارات و وزارتونه به یي او امر بالمعروف وزارت به نه یي. دا د لیونتوب خوب او خیال ده. نو دا قانون په ضد باندې تبلیغ شروع کو. الحمدلله